دا انسان نه علاوه چې دا څومره مخلوق الله پیدا کړی دا ټول د انسان د خدمت لپاره الله پاک پیدا او انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. عبادت څه ته وایي؟ نو انتهایی تذلل او عاجزی اختیارول. دا بنده به د الله په مخ کې ځان ډیر عاجز حساب کی، لوی تکبر به نه کوي. الله لوی دی او لوی د الله سره خوان کوي او بنده عاجز دی د سره عاجزی خوان کوي. نو دا بنده به انتهایی ځان عاجز او ډیر ذلیل ښکارا کوي الله ته. نو چې کم بنده د الله په مخ کې ډیر عاجزی کوي او ځان ډیر ذلیل حساب کی، الله ولا ډیر زیات قدر عزت ور کوي. نو انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی او دا تمام سيزونه د انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړي. نعمتونه او احسانات دومره زیات دي که موږ د الله د نعمتونو شمار شروع کړو موږ به ختم شو، موږ نه پس به نور پیدا شي به هم ختم شي، خدا الله د نعمتونو شمیر به پوره نشي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. الله فرمایي که تاسو د الله نعمتونه شمیرل کوئ نو او به نشمیر. چې الله وی نشه شمیرلی بس نیشو شمیرلی. شکر خو په هر نعمت پکار دی، خو چې موږ د الله نعمتونه شمیرل قدرې نشو نو په هر نعمت شکر ادا کول زمونږ د وس نه بار دی. موږ عاجز او کمزور یو. حضرت داود علیه السلام یو ځل الله پاک ته عرض وکړ، پروردګاره یو نعمت راکې او زه په هغې شکر ادا کم، نو دا شکر ادا کول خو مستقل بل نعمت ته راکه، نو زه به د دې شکر څنګه ادا کم، زه خو عاجز یم. وی الله پاک ورته فرمایل چې دا عاجزي دې راته ښکاره کړه نو دا د کامله شکریا ده. زموږ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي ډېر په ساده الفاظو کې او په عاجزۍ د الله نه سوال کوي. پیغمبر علیه السلام اورېدل چې دې فرمایي چې اللهم خلقتنی مجانا، اے الله مفتو کې دې پیدا کړم، اسې بیسه دې پیدا کړم. ورزقتنی مجانا، روزی دې مراله اسې بیسه مفتو کې را کړله، نو فاغفر لی مجانا، اوس مې اسې بیسه وبخه، مفتو کې مې وبخه. نو موږ د الله د نعمتونو شکر خو ادا کولی نشو، خو الله دې اسې بیسه وبخي. دې بې شمېره نعمتونو کې اول زمنګ دا موجود کېدل دام یو انعام او احسان دی. که پیدا کړي نو دا بې شمېره نعمتونه به نو را کړي، او چې پیدا یې کړو نو د هغې نه پسې بې شمېره نعمتونه را کړل. دغه شان زمنګ دا مشران چې الله پیدا کړي دام په موږ احسان دی. که دا مشران نو دا کشران به له چا نه پیدا کېدل. نو دا سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه الله شروع کړله. نو د آدم علیه السلام پیدا کېدل دا هم زموږ دپاره یو احسان شو. د آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې د دې ځمکې نه شپېته قسمه خاوره الله راغونډه کړه او دغه خاوره یې خوشته کړله، خټه یې ترې جوړه کړه او 40 شپې ورځې یې خوشته کړله. تازه تازه اوبه به هره ورځ ورکولې، باران به یې پرې کو، نو دې خټې له به یې تازه تازه اوبه ورکولې. 40 شپې ورځې یې ورله تازه اوبه ورکړلې، خټه یې ښه مزېداره جوړه. دا خټه چې الله پاک د آدم علیه السلام د بدن جوړولو دپاره تیاروله، خټه کم ځای کې جوړه کړې شوې ده. نو نن چې د بیت الله شریف دا کوټه مبارکه په کم ځای ولاړه ده، د آدم علیه السلام خټه په دقه ځمکه خوشته شوله. خټه چې ښه بهترینه تیاره شو نو بیا فرشتو ته الله حکم وکوي د دې ځای نه په لاسو کې واخلې دا خټه، او عرفات میدان سره خوا کې یو ځای دی وادي نعمان ورته وایي، وادي نعمان ته ورسوي. نو فرشتو دا خټه یوړله او په هغه ځای کې الله پاک د آدم علیه السلام بدن مبارک جوړ کړ. نو 90 فوټ قد د آدم علیه السلام دی، 4.5 فوټه اوچتوالی دی او د سینې پلنوالی 10.5 فوټه. بدن مبارک چې تیار شو نو لږه خټه زیاتی شوله. هغه زیاتی خټې نه الله پاک د قجورې ونه جوړه کړه. دا قجوره دا زمونږ ترور حسابېږي، د آدم علیه السلام نه یو پوټې خټه زیاتې شوې وه، د هغې نه یې دا قجوره جوړه کړله، خوږم ده. چې کله بدن تیار شو نو بیا پې نور لګېده، هوا پې لګېدله، نو اوچ کړس شو. دا کولال چې په پجه کې لوښې پوخ کړي او تینګړی ورکړي کړنګارې کوي نو دقسې دا بدن وکړنګېده. دې نه پس یې پکې روح ور واچو، پس پیمو په دې خولې چې روح دننه شو مری پورې ورسېده. نو آدم علیه السلام انټوشي وکړه
او دا انټوشي نه پس لومبنه خبره چې آدم علی السلام کوله نه غدا او چې الحمدلله لومبنه خبره د آدم علی السلام الحمدلله من چې انټوشي کو نو من بم الحمدلله وایو دا سنت طریقه ده آدم علی السلام ویلي دا زمون پیغمبر علی السلام من ته حکم کړ چې انټوشي کې الحمدلله بوای سنت طریقه ده وایو با بل وجه دا هم دا چې کوم انسان پیدایشي لیونی وي نه غو چرم انټوشي نه کوي روغ بنده انټوشي کوي او لیونی نه کوي نه چې کله ته انټوشي کې نه ته چې الحمدلله شکر دې خدای چې روغ دې پیدا کړم لیونی نه ما دا ستاسو روغوالي علامه ده ته انټوشي کو یو بنده که انټوشي کوي او دغه وخت د مخه ته یو غټه شیشه وي دی پاغه کې د خپل مخ ته وګوري نو دا مخ روان ویجاړ شو خو ډیر زر واپس خپل حال تراشي نو تخپل مخ خشته کېدو باندې چې الحمدلله شکر دې خدای چې همیشه مې دا شکل داسې روان ویجاړ پاتې نشو بیا خپل شو کله چې انسان ستړی ستومانه وي نو دې داسې تاویږي را تاویږي ستوماني وباسي او دا خوله وازه کوي اسویلی کوي چې کله انسان خوله وازه کوي شیطان و پورې خاندي دویم روایت کې شیطان یې خولې کې نه نوځي نو دا ناراسته او د بدن د سسته علامه ده او انټوشي د دماغ د تر او تازګۍ علامه ده چې ته انټوشي کې نه دماغ دې تازه شو په دې باندې چې الحمدلله د انسان زړه هر وخت په حرکت کې لري کدی ناس دې ک ولار دې ک روان دې ک ویخ دې ک ود دې هر حال کې زړه حرکت کوي او کله د زړه حرکت بند شنه اعلان باور چې فلانی ته هارت اٹیک وشو مړ شو هر وخت حرکت کوي او چې کله انسان انټوشي کوي نو دغه وخت کې لږ ساعت د پاره زړه حرکت مکمل بند او فورا بیا حرکت شروع شي نو په دې وای چې الحمدلله شکر دې خدای چې همیشه بند پاتې نشو که حرکت بند اوس بمړو ما دا مختلف وجه کې دي چې تبه الحمدلله وای کم انسان چې انټوشي کدی وی الحمدلله نو بل انسان چې موجود دی ناغه دی وته چې يرحمک الله الله دې پتا رحم وکي انټوشي والا و يهديكم الله ويصلح بالكم دا سنت طریقه ده او په دې کې اجر او ثواب شته یو انسان یو ځل انټوشي کوي الحمدلله نو بل بوته يرحمک الله بیا انټوشي کوي الحمدلله بیا بوته يرحمک الله چې په دریم ځل باندې کې بیا ته مو وای جواب مو ورکوا یا صحابي یو ځل انټوشي کوي الحمدلله پیغمبر علیه السلام ته يرحمک الله بیا انټوشي کوي الحمدلله پیغمبر علیه السلام ته يرحمک الله چې بیا انټوشي کوي الحمدلله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي انت مزکوم ته زکام وال دا خو به ټول ورځ ته انټوشي کوي الحمدلله مونږ ته د روزګار خو نه چې بس ساله جوابونه درک انت مزکوم ته زکام والی که یو سړی انټوشي کوي هغه الحمدلله نو وي نو ته يرحمک الله موایا د سنت طریقه باندې عمل کول په دې کې اجر او ثواب به څومره دا حدیث یو لوی بزرگ استاد ابو داود رحمه الله دا دریاب په غاړه او کشته روانه هغه کې یو سړی چې هغه انټوشي کوي الحمدلله ابو داود سے وته يرحمک الله هغه وا نورېدل کشته تیز روانه دو پس بیا आवाज کوي يرحمک الله غوا نورن کشته ګړندې لاړه بیا د आवाज رسید نه وته ډېر خفه شو چې ما خو په سنت طریقه عمل نه کړی شو جواب می ورنکړ لرنه یو کشته صحیح کړه ته اشاره کړه ما تراشه کشته را لوي ما دغه کشته په ورو 100 پیسې بوالي وي درې کیناستو کشته ګړندې لاړه سړی ته ورسې یا سړی يرحمک الله هغه خنده وته يهديكم الله ويصلح بالكم کشته والا ته بس اړخ ته شوس ما کوس کا کشته نه کوس شو را روان شو خوشاله شو په سنت طریقه می عمل وکړ غیبی आवाज راغی ابو داود پدرې نه دي د الله نه جنت وګټل من نه پیسم نزي او په دې سنت طریقه باندې کوم عمل کو نو موږ له الله جنت را آدم علیه السلام نو باندې خبر او الحمدلله بیا دا روح را سي سینې پورې را رسید آدم علیه السلام خپل تل سره رسیدل نه خو اراده وکړه چې ودرېګما بابا تلوار کړی دا بچیم ډیر تلوار ګرندې دي ارسیسته زمون تلواري بیا چې کله خپل ته سا ورسید آدم علیه السلام ودرېد زمون پیدایش او د آدم علیه السلام پیدایش کې فرق دی زمون پیدایش خدا سره چې پیدا شونه د مور په لاسو کې او وروړو د کې ناستو طاقت ني بیا سموده پس دومره شو چې لګ لکینو خو بیا مور یو خوا بل خوا بالښتونه کېږي چې دا ماشوم اونر غړي تکیاګانی یو خوا بل خوا او بیا سموده چې تیرې شي نو ماشوم خړپوسې شروع
او د خړپوس نه وروسته چې لږ نور طاقت پکې راشي نو بیا ولا د دریو پایو گاډه یا نوې نور سيزونه پیدا کړو په مزه مزه قدم اخلي کله درس خوري کله روانيږي زمنګ پیدایش داسې د کمزورې دی آدم علیه السلام خ طاقتور سړی کولی او خ مزیدار ګیره وچه پیدا شو پوخ سړی الله پیدا کړو ورکوټ نه بیا داسې مخامخ د فرشتو ډله او الله پاک وته حکم کوي مخامخ فرشتي دي ورشه دوی ته سلام آدم علیه السلام ورغه او فرشتو ته سلام فرشتو جواب وکړ الله پاک وته فرمایل چې آدم دا ستا او استاد بچو د ملاقات په وخت کې تحفه او ډاله ده زمانه تیرېدله د خلکو نه سلام ایرش او د ملاقات وخت کې ځان له خپل الفاظ نوې جوړ کړل د عربو خلک چې د سحر په وخت کې به ملاقات وشنوي به انعم صباحا سبا د خشا کله ما خام به ملاقات کېده نو به انعم مساء بیګا د خشا سبا د خشا او بیګا د خشا د ایران خلکو په فارسی کې به صبح بخیر شب بخیر او انګريزانو په انګريزي کې هم دغه خبره کوله چې ګډ مارننګ او ګډ نایټ البته پښتانه چې دین د دوی الفاظ نورم ډیر دي چې ستړي مشي په خیر اله او خچاره د الفاظ بدوي ویل پیغمبر علیه السلام چې تشریف راوړو نو د سلام حکم یې وکړ افشوا السلام سلام عام کې که څوک پیژنې او کنه پیژنې سلام کوي او دا انعم صباح د دین منع وکړه عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د انعم صباح انعم مساء نه موږ منې کړو صبح بخیر شب بخیر او ګډ مارننګ نه موږ منې کړو او امر یې راته وکړ چې السلام علیکم وایي تاسو د میسیجونو وغیرہ کې دا ګډ مارننګ او صبح بخیر او شب بخیر مو وایي چاته لګي ما ځکه دینه پیغمبر علیه السلام منع کړی دا په میسیجونو ولا ټولو په دقه لګیا دي صبح بخیر او شب بخیر او ګډ نایټ او ګډ دا پرې دې سلام کوي او میسج ته ساجت دی او که چاته مخامخ نه سلام وو چې مخامخ نه نو په میسیجونو ملېګا میسیجونو ولا خدا کپنه ګټل استا پکې څه ګټه څه ناشنا خبرې جوړي او ته په میسج کې وروړي تم وته خان دې په مخه بل تولېږي دا ګټه کپنه ته راشي ته هیڅ فائدہ نشته دی میسیجونو پرېږدي پیغمبر علیه السلام د سلام حکم کړی دی آدم علیه السلام سلام کو او سلسله من تر ورسېد او پیغمبر علیه السلام حکم کړی سلام کوي دینه پس الله پاک آدم علیه السلام ته علم ورکړی دی دا فرشتو په مخ کې ولا علم ورکړی دی وعلم آدم الاسماء كلها دا تعلیم او تعلم دا د انسان پیدایشي او فطری حق دی به بزد کول کوي هر انسان دل الله قوت ورکړي چې دې زده کړه وکي دې بزد کول کوي دې بل ته خودل کوي او آدم علیه السلام د وخت سلسله د علم شروع شوه فرشتي نورانی مخلوق دی ډیر اعلی خو هغه انساني ضرورت یادول نشو کولی کله سبق خو په یو ځای خولې شو او بیا دغه نه پس امتحان شو نو په امتحان کې اول سوال د فرشتو نه شوی دی انبئوني باسماء هؤلاء د دې سيزونو نمونه راتواله فرشتو سبحانك لا علم لنا الا ما علمت رب ته هر قسم عیبونه نه پاکي من ته علم نشته مخکې چې کوم علم دی راکړي بس دقه دی نور نشته فرشتو د خپل لا علم اظهار وکړ دینه پس الله پاک آدم علیه السلام نه سوال کوي او سوال بدل کړ فرشتو ته انبئوني مال خبر راکې آدم علیه السلام ته دا نو چې انبئني تم مال خبر را هغه ته فرمای انبئهم دا فرشته نا خبر دي نو دوی له خبر ورکا دوی نه پیږي دا استاد یو مرتبه ولا ورکړه چې تدوی خبر کا انبئهم آدم علیہ السلام شروع وکړه او فورا بیان وشو فرشته پوي شوي چې موږ نه پويګو دی پويږي دینه پس الله پاک کامیاب ته انعام ورکړي آدم علیہ السلام کامیاب شو اغله انعام ورکاو دو انعام دغه وخت کې ورکړل یو دا چې تمام فرشتو ته حکم وکړ وی سجده ورته وکړه آدم علیہ السلام وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فرشتو سجده وکړه چې ځان له به کړی په جمع به کړی ټولو به کړی کمو به کړی ټولو کړی دا فسجد الملائکه كلهم ټولو کړه دا څنګه چې څوک پکې پاتې چا نه کړی فسجد الملائکه كلهم او اجمعون په جمع وکړه کما فرشته چې کم ځای و بس آدم علیه السلام ته مخ کو سجده وکړه دا سجده د تعظیم و د عبادت نه
او د تعظیم سجده په خوانو شریعتونو کې جایز وا او د عبادت سجده په یو شریعت کې د الله نه غیر بل چا لپاره نشته او نه وشي. دا د تعظیم سجده فرشتو وته وکړه، ابلیس او نکړه. دینه پس الله پاک آدم علیه السلام جنت ته ولېږه او د جنت تمام نعمتونه غیوت اجازت مکمل او چې کم ځای کې کم یو شي څنګه او څومره ستا خوښه وي ته اجازت دی، خو یو خاص ونه ده د هغې خوړل خو لویه خبره ده، نږدې کېږي به هم نه ورته ولا تقربا هذه الشجره، نږدې قدرې ورته نه شي، خوړل خو لویه خبره ده. نو د دنیا 1500 کاله آدم علیه السلام جنت کې تیر کړل او هر قسمه نعمتونه خوړلې څکلي دي لیدلي دي کتلي دي، بیا راوویسته د ښکلې ځای ته یې ولېږه او بیا راوویسته. وجه دا ده چې آدم علیه السلام الله جنت له نو پیدا کړی، دنیا د ځمکې له پیدا کړو. انی جاعل فی الارض خلیفه، ځمکه کې خلیفه، خو چې په ځمکه کې د الله قانون اومنې او د الله حکمونه اومنې عمل وکړي نو د هغې په نتیجه کې او په انعام کې جنت به ورکړي. نو دا جنت یې ورته عملي طور وښو چې په خپلو سترګو وینه دې ځای ته به راځې، جون به د دنیا کې ښکلې تېر کړي، نو بیا به دا ستا د انعام مقام وي دلته به راځې. په وینا باندې دومره تسلی نه کېږي لکه څومره چې په لیدلو کېږي، نو په خپلو سترګو یې ووینه، هر څه وګوره. نو جنت یې ولیده، ویې کته، ویې خوړل، ویې څکل، هر څه. 1500 کاله د دنیا د آخرت نیمه ورځ وتېره شوله، بیا راوویست. اوس که داسې بېباني یې راوباسي نو زړه له ګیله به راشي چې خدای دې داسې ښکلې ځای ته دې راوستو، نو بیا مې ولې وباسې د دنیا دې جاخوت او دې غمونو ته مې ولې لېږې، دا خو ښکلې ځای دی. نو الله پاک نظام داسې جوړ کړ چې دې خو جنت ته داخل کړو، د عرض اجازت یې ورته وکړه، شیطان یې ورپسې کړ. نو دا شیطان چې نو ده په یو طریقه باندې آدم علیه السلام او حوا بیبي ته خبرې وکړلې، قسم یې ورته وخوړ چې دا ونه چې دا کومې یاده که دې نه که دې خوراک وکړو نو همیشه به دلته او داسې حکومت او اقتدار به الله درکړي چې نه به زړېږي او نه به ختمېږي. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسمونه او خړل. آدم علیه السلام وی چې د الله په ذات په دروغه سو قسم نه کیدی به رښتیا وای، هغه خاصونه ته نږدې شو خوراک وکړ، هغه نه پس وته یوزا الله بهر کا. نو اوس آدم علیه السلام په ځل کې ګیله ناراضي بلکې ځان ملامت کی چې ما ته خو ویلو چې دیونه ته منځ دې کېګا او زه نږدې شوم، نو ځان ملامت حساب کو د خدای نه ګیله نه کوي. اوس په دې دنیا کې دومره جړه آدم علیه السلام وکړه چې دا تمام انسانان قیامت پورې جړاګانې وکړي کنه، د آدم علیه السلام جړه ته به ونه رسي. پزله کې دنه ډیر خفه دی خو په خولې باندې سویل هم نشي، اسې نظم معافي غواړم او الفاظ دا چې خولې له راشي چې نور را نه خفه شي. نو د یارې نه په خولې الفاظ وی نو جاړي، الله خو په زړونو خبردار دی، الله ته ناراض او خفم نه دی. خو اوس د معافي غوښتلو الفاظ ورته په خپله الله ښیي. دا ماشومان کور کې روانې کله کله وکړي نو دا مور پلار یې راګیر کړي نو ویې نو دې ماشوم له خو چل نه ورځي چې څنګه دې ځان خلاص کړه. دا مور پلار خو دشمنان نه دي، خو ادب ورته ښیي. نو چې دا ماشوم روانې کړه دا مور پلار یې وایي نو دله خو د خلاصي چل نه ورځي. دا مور پلار په خپلو ته ووایي چې توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. نو ماشوم وایي توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. مور پلار ورته په خپله توبې چل وښیي. نو دغه ساعت خو یې پرېږدي، خو که بیا چېرته روانې کړي نو شي نو ماشوم خو چل ده چې توبه بیا به نه کوم. نو دا مور پلار په دې بچی مهرباني ځکه ورته توبې چلې وښاو، دشمنان خو یې نه دي. نو آدم علیه السلام خو د الله دوست دی، پیغمبر دی. نو الله ورته په خپله په زړه کې ور واچول چې ما نه معافي غواړې نو داسې ووایه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا الفاظ وی ولا ډېر اوچته درجه بیا هم ورکړې ده. آدم علیه السلام به جړا کوله. د ځنګل دا اوسې دی نو دی کې یو اوسې راله او آدم علیه السلام سره خوا کې ودرېدله او ورته وایي چې آدمه ته ډېر زیات جاړې او خفې، ستا په دې خفګان زم خفې یم، ستا دې غم کې زه تا سره شریک یم. نو آدم علیه السلام وله په شا لاس راښکه دعایه ورته وکړله او دا اوسې چې نور اوسو له لاړه نو دی نه د مشکو بوی شروع شو. نو ټولې اوسې ورته دا په تا څه چلو شو، ته خو زموږ ملګری د مخکې نه او تا کې نن ډېره ښکلې خوشبو پیدا شو. دا ولې پوهېږم نه خو آدم علیه السلام له ورغلم او په شی راله لاس راښکه خوشبو پیدا شو. ټولې اوسې لاړې او آدم علیه السلام ته ودرېدلې ویې موږ له هم په شا لاس راکړه.
ټولو باندې آدم علیه السلام چې لاس راکړ چا کې خوشبو پیدا نشو د یو کې خوشبو پیدا شو د نورو کې نه دا ولې نو علما وایي وی دا ړومبنی په اخلاص بې تمې او بې لالچ ورغلی هغې کې خوشبو زر کراله دا نور خو په تمه ورغلي دي کم انسان چې د الله د رضا لپاره په اخلاص کار کوي هغې کې به خوشبو پیدا کېږي د ټولو ملګرو کې د الله اخلاص پیدا کړي او خوشبو دې پکې الله ډېره پیدا کړي آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کړې د یو انعام ورکړی شو ځکه چې آدم علیه السلام ته الله علم ورکړو د څه علم و لومبنی انسان دې په ځمکه به اوسېږي د ګرمۍ او د یخنۍ نه د بچ کېدلو انتظام پکار دی نو د مکان چل ورته الله خولی بهترین انجینیر و په ځمکه باندې به د ده د خوراک څښاک انتظام پکار یي الله ورته زمینداري وکړله بهترین زمیندار و او په خوراک کې کله کله بې ترتیبي را پیدا شي او د هغې نه څه تکلیف را شي بیماري پیدا شي نو د هغې علاج ورته الله خوړو نو یو بهترین ډاکټر و آدم علیه السلام بهترین انجینیر و بهترین ډاکټر او بهترین زمیندار نو په دې وجه ورته د فرشتو سجده کړې ده چې په دې فنونو کې مهارت و که چېرې د دې فنونو د مهارت د وجې نه انسان مسجد الملائکه جوړېدی شي نو د موجوده وخت کې په دې کافرانو کې خو قابل ډاکټر شته قابل انجینیر پکې شته او زمیندار اګریکلچر والا پکې شته که د دې فنونو په وجه د سجدې قابل وي نو د غټو ډاکټرانو انجینیرانو ته د سجده وشي ښه نه داسې نه ده په دې فنونو به زده کولو باندې او په دې مهارت د سجدې قابل نه و آدم علیه السلام ته الله بل علم ورکړی هغه دا چې دا تمام کائنات الله د انسان خدمت دپاره پیدا کړل انسان ته په کومه طریقه فایده واخلي چې ده ته فایده حاصله شي خو خالق د کائنات الله پکې رضا او خوشاله پاتې په کومه طریقه د دې فایده نه اخلي چې په ظاهره خو ده ته فایده وشو خو الله پکې ناراضه شو یعنی الله په څه رضا کېږي او په څه ناراضه کېږي دقه علم الله آدم علیه السلام ته ورکړی او دې مسجود الملائکه په دقه علم او دې ته وی علم شریعت نو الله پاک علم شریعت آدم علیه السلام ته ورکړو په دې مسجود الملائکه دغه د شریعت علم د آدم علیه السلام نه شروع شو او تر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې ټولو پیغمبرانو ته الله علم شریعت ورکړی دی دغه علم شریعت چې زمون پیغمبر علیه السلام ته الله څونه ورکړی نو دومره علم یې بل هیڅ چاته هم نه دی ورکړی په تمام مخلوق کې زمون د پیغمبر علیه السلام عمره بل اوچت عالم نشته ډیر زیات علم الله ورکړی فوق كل ذي علم علیم د هر چا نه پورته عالم شته موسی علیه السلام یو ځل ډېر ښکلی وعظ او نصیحت وکړ نو بني اسرائیل ورته ویل چې ستا نه اوچت عالم بل څوک شته هغه ویل نه سمه خبره یې کړې ده د پیغمبر نه اوچت عالم بل څوک نی په امت کې خو الله وی دا خبره یې داسې ولې وکړله چې ما نه بل څوک نشته تا به داسې وي چې الله پوهېږي دا څه خبره یم چې شته او که نشته الله ولا تنبیه ورکوي دا ستا نه پورته څوک شته حضر علیه السلام له ولېږه د هغه شاګردی کې یې راوسته نو د هر چا نه پورته عالم چې وي نو په انسانانو کې به انتها ته یو ځای ته رسېږي نو په انسانانو کې چې د ټولو نه زیات اوچت عالم دی هغه محمد رسول الله او د هغه نه پورته الله عالم دی نو د الله څوک برابر هم نشته د الله نه پورته هم نشته مخلوق خو ښکته علم والا دی الله پاک علم شریعت کامل مکمل زمون پیغمبر علیه السلام ته ورکړه او د دې نه علاوه عقل یې وله دونه ډېر ورکړی چې دومره عقل بل چاته الله نه دی ورکړی علیه السلام ته میلو دي 10,000 پاتې شو نو په هغې کې 9,000 تمامو پیغمبرانو ته ورکړې شوې نو 1000 پاتې شو نو په 1000 کې 900 صحابه کرامو ته ورکړې شوې 100 پاتې شوې په 100 کې 90 حصې د عقل علماء دین او بزرگان دین ته ملو شو 10 پاتې شوې په 10 کې 9 حصې د عقل د ټولو مؤمنانو ته ورکړې شوې لاک کې یوې سپاتې شو د ټولې دنیا کافرو ته ورسېده دا دومره ډېر لوی عقل فکر او دا علم شریعت پیغمبر علیه السلام خپل بلا واسطې شاګردان صحابه کرامو ته ورکړه هغه ورته فرمایي چې بلغوا عني ولو آیه تاسو اوس ورسوئ زما له طرف نه که یو آیات دا علما اوس په دې حدیث باندې عمل کوي چې چاته قرآن څه ناصیات دی ناغه به بل ته رسوي ځکه پیغمبر علیه السلام ته فرمایي بلغوا عني بلغوا که چا په ناظره قرآن ویلی ناغه وړو ته په ناظره سبق ښیي په قاعده او په ناظره چا حفظ کړي د هغه حافظان شاګردان دي د حفظ درس ورته کوي
چا قراءت او تجوید کې مهارت حاصل کړی دی هغوی په دغه طریقه د قرآن خدمت کوي، رسول کوي. چا ترجمه او تفسیر زده کړی په هغه طریقه باندې په مختلف طریقو د پیغمبر علیه السلام تعلیمات دا د علما لګیا دي او رسول کوي. نو د دین پوهه او علم دا یو بهترین عمل دی. په دنیا کې نیک عملونه په مختلف طریقو ډیر ډیر کیږي، خو د یوې نیک عمل والو د پاره هم داسې نه دي فرمایلی چې فرشتې ورته وزرې ویړوي. صرف د دین طالب علم د پاره فرمایي چې فرشتې ورته وزرې ویړوي. د فرشتو د وزرو ویلولو څه مطلب؟ دا فرشتې الوزي وزرې خوځوي، خو چې کوم ځای د دین طالب یې ولیدو نو دا وزرې خوځولې پرېښو بس په ځمکه یې وزرې ولګولې. دا د طالب ادب او احترام د پاره. د پاکستان قومي ترانه چې کوم ځای کې غږیږي او پاکستاني افسر رواني نو هغه افسر به اټینشن ولاړي، کومې پورې چې ترانه غږیږي نو دی به روانېږي نه، چې ترانه ختمه شو نو دی به روان شي. دا د پاکستان د قومي ترانې هغه قدر دی. د الله د دین قدر دومره دی چې دا پاک فرشتې د طالب په مخ کې ودرېږي، کومې پورې طالب د نظره پناه شوی نه فرشتې به الوتل نه کوي. دا ادب او احترام د دین د طالب دی. بل مطلب یې دا هم دی چې طالب ته چېرته ځي؟ منزل مقصود ته به دې زه ورسم، زما په وضعو کې نه زه به دې ورسوم. یو بل مطلب یې دا هم دی چې یو قبرستان باندې طالب رواني نو د طالب په دې قدمونو کې دومره برکت دی چې د ده د قدم د وجې نه ټول قبرستان نه عذاب پورته شو. د طالب قدم کې برکت دی. نو دا فرشتې طالب ته وی طالب زمنګ په دې وزرو باندې قدم کېده چې ستا د قدم شرافت او سعادت زما دې وزرو ته راشي، وزرې مې بختوري شي. نو د دین زده کړه ډېره ضروري او د الله په نزد د قدر ده. د دین د زده کړې دپاره که ډېر لرې لرې پورې مزل کې نو وموکه. اطلب العلم ولو بالصین، طلب د علم دین وکړه که اګر که په چین کې وي. الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې نه دي. خلک وایي حدیث دی، خو حدیث نه دی. خو مطلب یې ټیک دی چې ته د دین طلب وکړه اگر که چین ته تګ وي نو دې چین کې اسم نو. پیغمبر علیه السلام زمانه کې نه پکې د دین علم او نه پکې د دنیا علم او ساينس ټیکنالوژي نوم هم هغه وخت کې نو. سن 48 پورې خو چین والا غریبانان په اسم نو. داسې خوارو چې پاکستان ته ورغله دې کوڅو کې به ګرځېدل او تیلو ډبې او غلبېل به یې خرڅو، نورو سره څه نو. او اپیمیانو اپیم به یې خوړل، نور څه کار نو. 48 نه پس آزاد شو، بیا موضوع تم چې دی نو هغه والا علاج دا وکړه چې د چا علاج کېږي علاج والا وکړه، چې چا نه کېږي شوټې کې ختمېږي چې اپیم ختم شي. دا مطلب نه دی چې هغوی سره ساینس ټیکنالوژي یا قرآن حدیث ورسره دي، څه سره نشته. خو مسافت ته پکې اشاره ده چې ستا په کلي کې، ستا په علاقه کې او ستا په محله کې د دین د علم مرکز شته. پکاري چې دلته راشي، دا خو دلته لري که دلته نه چینه پورې تګو نو پکارو چې تللی وې نو هغه نه نو دې نږدې ځای ته راشه دلته زده کړه وکړه که نه. نو د دین زده کړه ضروري ده، دا عبادت دی او په دې ثواب. د دنیا علم چې نه دی دې ته بد نه وایو. د دنیا علم په خپل ځای هغه خپل اهمیت لري. انجینیر شه، ډاکټر شه، خو نیت دا وکړه چې زه که ډاکټري زده کوم که انجینري زده کوم که بل څه زده کوم نو دا به زه د دین د خدمت دپاره زده کوم. نو د دنیا دا کارونه به زده کړي او نیت پکې د دین د خدمت وکړه نو ستا دغه د دنیا دا کسب چې دی نو دا عبادت کې به راشي. که ته ترکاڼې، که ته لوارې، که ته ګلکارې، که ته مزدورې، هر قسمه کارونه چې کوې نو دې کې نیت دا وکړه چې د الله د رضا لپاره، د الله د دین د خدمت دپاره کوم، نو ستا د دنیا دا کارونه ټول په عبادت کې راځي. دا خوړل او څښل چې دي نو دا خو د زناور نه کوي، دا کافران یې نه کوي، هغوی له خو په یو پوټې ثواب هم نشته دی. او یو مسلمان خوراک څښاک کوي او په سنت طریقې وکړي دا په عبادت کې حسابېږي، ځان مړی او ثواب دې هم کېږي. پخوا د هندوستان باندې، پاکستان هندوستان باندې چې د انګریزانو حکومت او د انګریز جج په عدالت کې د چا تاریخ او تاریخ له برا نغی نو په هغه به یو قسم لړزانو چې تاریخ ته حاضر نشم چې جج به را سره څه چل کوي، یریدل به دا مسلمانان. نو په هندوستان کې یو سړی و د هغه انګریز جج سره تاریخ او سیلابونه دومره رالل چې دې تاریخ ته عدالت ته رسېدی نه شو. نو د ډېرو ورځو نه په ژړا دی، یو ته وایي دوا راته وکړه، بل ته وایي چې دا سیلاب خلاص شي چې زه پکې تاریخ له ورسم
جړه یې کوله چا ورته دغلته ځنګل کې یو جونګړه ده او جونګړه کې یو ملنګ دی یو فقیر دی هغه له ورشه او هغه ته چې ما تاریخ له ورسوه به ته ډېر وي خو ته به پورون کړه چې نه خامخا به مې رسې دا سړی لاړه جونګړې له او په هغې کې چې کوم صاحب و نو هغه ته چې ما ورسه نه ما سره څه انتظام دی سیلابونه یې زه څوکم دی ورته جاړي چې نه خامخا به ما رسې ګنګا جمنا دا د هندوستان سیندونه دی او سیلاب پکې ډېر راغلی دی اخر چې دی نه قلارې دی نه هغه ملنګ ورته ښځه دی د ګنګا جمنا سیندونو له ورشه ورته چې هغه سړي رالیږلي چې په عمر کې یوه نوړی ډوډۍ چته نه ده خوړلې او هغه سړي رالیږلی ما چې هغه چېرته بیبي سره ملو شوی نه دی ما له لار راکړه نو ته په دې سیند ورځه نو تا ته به دا سیند څه نه وي ته به پوروځي سړی روان شو لاړ هماغه سیلابونو دریابونو باندې روان دی او مغه سیلاب ته وی چې هغه سړي رالیږلی چې عمر کې نوړی نه ده خوړلې او چېرته زنانو سره یو ځای شوی جونګړې خوا کې د هغه کورکې و ښځې خبره واورېده پسې راله چې ته وایې چې په ټول عمر کې مې نوړی نه ده خو دا د اتي په شانتې غټ شوړې نه ته خوراک نه کې دغه خو د ستا سره خوري خیر دی خو دا دویمه خبره چې زه چا سره یو ځای شوی نه نو دا لښکر بچي دي د کم ځای نه شوي دي نو ما بدنامې دا د کم ځای نه وشو ملنګ پورې خزان ختلو ښې برابر که نه اخر کې هغه ورته وایي وایي ته زما خبرې ته فکر کېده غوږ کېده فکر کوه ما په ټول عمر کې چې چرم نوړی خوړلی نو ما د خپل نفس دپاره نه ده خوړلی ما صرف دې له نوړی خوړلی ده چې زما بدن کې دونه طاقت پیدا شي چې زه پې د الله عبادت وکړم نو ما د خپل نفس د خوشحالولو لپاره چرم خوراک نه دی کړی نو زه رښتیا وایم ما ډوډۍ نه ده خوړلی او ما که چېرې ملاوېدل کړي دي نو په شریعت کې د زنانه په خپل خاوند حق دی نو ما ستا حق پوره کولو دپاره به کوشش کړي د ځان د خوشحالولو لپاره مې نه دي کړي دا بهترین عبادت کې الله حساب کړی وي او هغه سړي ته دریاب لار ورکړې ده بیا نو که د دنیا د علمونه بندیان حاصلوي نو حاصل دي کې بېشکه خو نیت دی ده وکړي چې دا د الله د رضا لپاره او د دې ښکلي دین د خدمت لپاره ده نو دا د دنیا علمونه دا هم په عبادت کې راځي څنګه چې د دین علم زده کول عبادت دقسې ورسره دنیا د علم کې نیت دا وکړه انما الاعمال بالنیات د دین مسلې زده کول او د قرآن آیاتونه زده کول په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب الله ورکوي او دا علما دا د الله دوستان دي په دې مدرسه کې دوه ټیمه سبقونه د سهار د مخې بیا د ماسپښین نه وروسته ماښامه پورې دا د دین علمونه پکې د عالمان ښیي نو دوی له الله پاک په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي دا علما اولیاء الله دا د الله دوستان دي او د الله دوستان په دې پوهېږي چې الله په څه رضا کېږي او په څه باندې ناراضه کېږي نو د قوم د بچو ته چې دوی دا زده کړه کوي نو دوی دا بچي پوهوي چې د الله د رضا کارونه به کوي او د الله د ناراضتیا نه به ځان بچ کوي د پیغمبر علیه السلام ښکلې نوراني طریقې دقه ورته ښیي او د پیغمبر علیه السلام طریقې زده کول او په هغې باندې عمل کول دا د پیغمبر علیه السلام اتباع ده او په دې اتباع باندې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي او دا امتی پیغمبر علیه السلام ته نږدې کېږي د الله سره که مینه غواړې نو د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې لټوه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني الله فرمایي دې ټول مخلوق ته ووایه ان کنتم تحبون الله که چېرې د الله محبت تاسو کوئ نو فاتبعوني زما اتباع وکړئ نو د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې د الله محبت راغی یحببکم الله الله به در سره محبت کوي ویغفر لکم ذنوبکم اوسه پورې چې څه ګناه شوی به ټول الله معاف کړي الله م حج له بوځه او بیا هم د پیغمبر علیه السلام ښکلې روضې مبارکې ته الله مخامخ کړه مازه نه پس هر سړی جنګلې مبارکې ته داسې زور کوي چې ورنږدې شمه خدا چې دا غځای کوم سرکاري عمله ډېر په ادب احترام داسې اشاره کوي په زور هغوی خبرې نه کوي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي د پیغمبر علیه السلام مخکې به اوچت اواز باندې خبره نه کوي په ژوند او په عدل وفات یو شانته ادب دی نه هغه سرکاري عمله د لاس اشاره داسې کوي رومال خوځي مخکې زه تا پسې نور خلک را روان دي چې نورو ته مکمله وشي نو نږدې څوک ودرېدی نشي دی روضې مبارکې ته البته که څوک ودرېدل ډېر غواړي نو لږ دې رستو شي برجې سره ودرېږه نو بیا هغه ځای کې تا ته څوک وایي نه چې ته دې ځای نه لاړ شه ولاړ ډېر ساعت ودرېږه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دغه جنګلو مبارکو سره ولاړو یو پوټی رستو شو چې ډېر ساعت مخامخ ودرېږه به ناګانه په دې زړه کې رالل محمد شفیع
ته خو ډېر شقي او بدبخت دی. خلک کوشش کوي جنګلې مبارکې ته نږدې کېږي، ته خو وروسته شوې، ته خو ډېر بدبخت دی. وایي دا خبره چې زړه کې راغله نو فوراً د دې روضې مبارکې طرف نه دې زړه ته آواز را شروع شو، محمد شفیع دې خلکو ته ووایه چې کم خلک زما د سنتو اتباع کوي که زرګونه میله لرې دی ما ته رانږدې دی، او کم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي که دې جنګله کې دننه هم راننوت زما نه لرې دی. مفتی شفیع صاحب به داسې نه وی چې ما سره داسې وشي، هغه به وی دلته کې یو بنده ودرېدلی و او غزان ته وی چې ته خو ډېر شقي، او بیا د هغه زړه ته د روضې مبارکې نه داسې اواز راغی چې دې خلکو ته ووایه. خو زوی یې تقي عثماني صاحب وایي دا واقعه مې بابا سره پخپله شوې وه. نو د پیغمبر علیه السلام اتباع په دې باندې بنده پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو، چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو الله ته نږدې شو، چې الله ته نږدې شو دنیا او آخرت یې دواړه د کامیابۍ شو. نو دا علما دا اولیاء الله دوی د مخلوق ته د امت ته دا پیغمبر علیه السلام اتباع خي، هغه ښکلې طریقې ورته ښیي چې پس پیغمبر علیه السلام خوشحالېږي، پس الله خوشحالېږي، هغه طریقې په نښه کوي چې په کوم الله او د الله رسول خفه کېږي دا مه کوه دا مه کوه. دا ټول بچي الله دې ولا د دین علم هم ورکي، د دنیا علم دې هم ورکي، نیت دې الله د اخلاص کی، د خپل رضا کی، او په سنت طریقو باندې د عمل کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کی. دا بچیان دې الله پاک د خپل مور پلار او د ټول وطن او د ټول عالم اسلام د پاره د ډېر لوی خیر او د برکت سبب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. مفتی صاحب یو غیر مقلد ما ته دا سوال کړی دی چې تاسو خو د امام ابو حنیفه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الله پاک دا قرآن پاک را لېږلی دی پیغمبر علیه السلام ته، او د قرآن شریف کې ډېرې خبرې د دنیا او د آخرت ټولې الله را وستلي دي. تبیانا لکل شی، د هر شي بیان پکې دی. څه خبرې پکې داسې اجمالي دي نو د هغې تفصیل پیغمبر علیه السلام کړی دی، خو ټول قرآن باندې څوک عمل نشي کولی، ځکه قرآن کې هم داسې آیاتونه شته چې یو مخکې نازل شو بل وروستو نازل شو. مثال په طور باندې یو سړی مړ شو ښځه ترې نه کونډه پاتې شو، نو په دې قرآن کې الله وایي یو کال به دا عدت تېروي. همدغه صورت بقره کې دا آیات دی، او په دې بقره کې بیا وایي 4 میاشتې او 10 ورځې به تېروي. نو په یو آیات به عمل کوو په بل به نه کوو، په دواړو خو نه کېږي چې کال عدت تېر کوم 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تېر کا، په ټول قرآن عمل نشي کېدی. دغه شانتې پیغمبر علیه السلام په مختلف موقعو باندې احادیث فرمایلي دي، په یو موقع باندې به یو شانتې فرمایلي، بله موقع کې به د هغې په شانتې نه بل شانتې فرمایلي وي. چا چې څنګه اورېدلي د پیغمبر علیه السلام مخکې په هغې عمل کوو، هغوی په درست لار باندې روان وو. پیغمبر علیه السلام وفات نه وروستو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خپل سوچ فکر او تحقیقات کړي چې کم حدیث مبارک مخکې راغلی دی کم وروستو راغلی دی، د کم یو راوي ذهن ډېر تیز دی د چا نه ایره کېږي، دا معلومات او دا تحقیقات به کول، او په هغې باندې هغه سره نور هم د وخت علما یو ځای وو. هغوی د خپل تحقیق نه پس کم حدیث چې مخکې و نو هغې منسوخ ګڼلی دی، کم چې وروستو دی هغې ناسخ ګڼلی دی، په دې اخري باندې عمل کوي، اړومبني یې پرېښی دی. دغسې امام شافعي صاحب شو، امام مالک صاحب شو، امام احمد، هغوی هم خپل تحقیق کړی دی. هر یو د خپل تحقیق مطابق یو لار روانه کړې ده، او دقه ته بیا مذهبونه ویلي شوي دي، او دا 4 واړه مذهبونه حق دي، ځکه چې هر یو امام وایي ما خپل تحقیق کړی دی، نو که زما یو مسله تا ته درله او د قرآن او د حدیث نه مخالفه وه نو مې منه. دې خبرې نه معلومیږي چې د امام صاحب خبره یا د نورو 3 امامان د 4 واړو امامان خبرې دا د هغوی د تحقیقاتو مطابق د قرآن او د حدیث مطابق دي، د ځانه نه دي. نو دا 4 امامان چې دي دا موږ شارحین منو، د قرآن او د حدیث شرح راته کوي، شارعین او پیغمبران ورته نه وایو. او د دې 4 امامانو په مذهب ټوله دنیا روانه ده. دې وخت کې په دنیا کې 80 کروڑه مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي، او 25 کروڑه خلک د امام شافعي صاحب په مذهب دي داغه مقلدین، او 20 کروڑه خلک دا د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب دي، او 15 کروڑه خلک دا د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مذهب دي داغي مقلدین. نو د دې 4 امامانو تقلید یو عرب او 10 کروڑه مسلمانانو دې وخت کې کړی دی،
او دې څلورو واړو مذهبو ته اهل سنت والجماعت. او د دین علاوه چې مذهبونه نه مني هغه معتزله، خوارج او غیر مقلدین، بے مذهب خلق، دا په شریکه چې راټول کړي دا به 8 کروڑه یو اړخ ته په شریکه 8 کروڑه او بل اړخ ته یو ارب او 13 کروڑه خلق. نو دا وسنی وای من پسې را روان شي، نو د سورلسمې پینلسمې بیمواره اوخانو پسې مزه او د خیر القرون په هغه ښکلي خلکو پسې لاړ شي. العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد. یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي. تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ګناهونه رات آینده د نیک عمل توفیق راکړي، د بدو عملونو بیمارانو ته دعا وکړه چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې هر ځای کې چې دي یا الله ته ورله صحت ورکړي، د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي. که مسلمانان چې وفات دي یا الله وی بخې قبرونه د جنت باغی چې مرګ نه خلاصي نشته، موږ به ټول مرو یا الله د ځن کدن د سختونو د قبر د عذاب نه موږ ټولو ته نجات. د حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي، الله تا ته معلوم دي، ته حاجت نه دی ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیب د خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي، دا شرونه فتنې فسادونه ته الله لري کې صحیح اسلامي نظام پکې الله راولي. پاکستان کې خصوصا او نور اسلامي وطنونو کې عموما یا الله اسلامي نظام راتلو په لار کې چې کوم رکاوټونه او خندان دي خدای دا د دعا په چل پویګو نه خو چې کم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښتي الله دا خیر او برکت موږ ټول ته را نصیب د کم شر فتنې فساد نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتي الله نصیب کی. خدای پاک آخر وخت کې زمونږ په جبه دا کلمه راولي چې لا. ګرانو محترم اوریدونکو، دا د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په آواز تاسو د علم فضایل واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب د قرآن مجید ترجمه او داغه مختلف موضوعګانو باندې تقاریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. دینی نبی سردار تاپس زړمی کی دردنا ځان کم یو غوار نگار تا درو ذکر مرمنا ځان کم یو غوار نگار تا درو ذکر مرمنا نبی سردار تاپس زړمی کی دردنا ځان کم یو غوار نگار تا درو ذکر مرمنا ځان کم یو غوار نگار تا درو ذکر مرمنا د مدینه خلی حبیبا سانی دنشت پایلم کی د زخم زړونو طبیبا نار کرسی لوح قلم کی ستا په خاطر پیدا دیار نور سپوږ مې زمکې اسمانونه ځان ته مې وغواړه نګاره ستا درو ذکر مرمنا ځان ته مې وغواړه نګاره ستا درو ذکر مرمنا د مدینې نبی سردار تا پسې زړه مې کې دردونه ځان ته مې وغواړه نګاره ستا درو ذکر مرمنا ځان ته مې وغواړه نگارا ستا درو ذکر مرمنا مدینہ حلا مدینہ شوا رسول اللہ چستا مسکن شو طولت لیا کی رنگینا شوا جوڑ تر دسرو گلو گلشن شو پکی بہار بی بہار کی بلبلال پکی سیلنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا د مدینه نبی سردار تا پسی زړمی کی دردنا ځان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا ځان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا چستا دلی دودری دلی پډیر دبو احترام ستا پرو
کی می جڑلے او میں پخلو درود سلام چس وزے دل بی انگارا لے میں پمخوخ کی رودنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا دا مدینی نبی سردارا تا پسی زڑمی کی دردنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا سلام کرستا پیارانو کدے صدیق و عمر پدی بی مثل عاشقانو کدی عثمان و کہ حیدر بل میں ارمان نشتا نگارا درب پزات میں قسمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا دا مدینی نبی سردارا تا پسی زڑمی کی دردنا او زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا بابو سلام باندی درتلے ستا سروزی متحری تا اخ کی مرورو ورولے دا عائشی بی بی حجری تا اے دا بی بی فاطمہ پلارا کلب راتی دیدنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا دا مدینی نبی سردارا تا پسی زڑمی کی دردنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا ولال سید شہداتا بل ستا گلون شہدادگانوے ستا خولد رابی حمزاتا ستا خاندان ستا حسنیانوے جنت بقید حسن دارا پکید نور دی بارانونا جنت بقید حسن دارا پکید نور دی بارانونا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا دا ستا درو ذکر مرمنا دا مدینی نبی سردارا تا پسی زڑمی کی دردنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا چی مدینی تا پسفاوے یو بشیر جانو بلسار دا بی اختر باختر وے لے شیخ دوستر پلار خیر البشر خیر الابرار را بشکل دا وقتنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا دا مدینی نبی سردارا تا پسی زڑمی کی دردنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زان کمی اغوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا زار شمستا دا خاندانا زمون نبی آخر زمانا زان تم اغوار پگڑ میرا وریگی ستاشنا روزا زمایا دی ستاشنا روزا زمایا دی زار شمستا دا خاندانا زمون نبی آخر زمانا زان تم اغوار پگڑ میرا وریگی ستاشنا روزا زمایا دی ستاشنا روزا زمایا دی کاست جڑل مستا خواہ کی محبوب گنبد خضرا
की द जंगलों ख्वा की पकियाम वे शोरो पसलात व सलाम वेशिन गिलाब साद मजार जड़ल माजार व कतार खैर द दीदन बरात कल मिलावीगी ताशना रोज़ा ज़माया दी ताशना रोज़ा ज़माया दीगी जार शमस्ता द खानदाना ज़मुन नबी आखिर ज़माना जानता में उबाड़ पगड़ मेरा वरीगी ताशना रोज़ा ज़माया दी ताशना रोज़ा ज़माया दी स्ता जुड़ाए सवे पऊरिम लक बुलबुल गुंद पशूरिम तय रहमत कुल अलामा हम महबूब मुहतरम दबी कसान तक यगाई गुल शशियमुल जज़ाई तगी बस्ता पलास हबी बसेरा बीगी ताशना रोज़ा ज़माया दी ताशना रोज़ा ज़माया दी